ملګري دا پوښتنه کړې چې د صلات تسبیح کې هر رکعت کې 15 اویا ځلې تسبیح ویل کېږي. دا کله سړي نه کم سي یا اضافه سي بیا به څنګه کوي؟ او بل صلات تسبیح کې سجده سهو ستا او که نسته، دا دوه. هر چې د اولې مسلې جواب دا چې کوم ځای کې د نه کم سو نو په هغه مابعد ورپسې متصل چې کوم ځای را روان ده هلته بیا اضافه کړي. فلسلته مثلا سبحانک اللهم نه بعد 15 ځلې ویل کېږي، تا نه کم سو 14 ځلې سو هغه بیا قرات ته سوي ویل رکوع نه مخکې هلته بیا وایي که نه هلته بیا اضافه کړي. او یا که چېرته د نه اضافه سوي په بل کې بیا له کم کې صرف قومه او جلسه کې به هلته نه کوي چې کوم ځای کې د نه پاتې سوي د قومه کې به بیا نه اضافه کوي پوه شئ قومه او جلسه کې نور چې هر ځای کې د نه کم سوي په هغه بل ځای کې بیا اضافه کړي او که اضافه سوي یا بل ځای کې کم کړي. او صلات تسبیح کې سجده سهو سته خو دغه تسبیحات به بیا پکې نه وایي که صلات تسبیح کې سهو سوې سجده سهو به وکړي خو دغه تسبیحات به بیا پکې نه وایي ځکه چې ووایي بیا خو له 300 نه اضافه کېږي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.